د ده پوښتنه دا ده وایي منصور چې کله اعدام شو یا د منصور خبرې چې موږ اورېدلې دي چې د ان الحق ناره یې کړې ده یا دا خبره ډېره عامه ده دا کس څوک و دا منصور چې خلک یادوي دا څوک دی د دغه ورور یا د عبدالقدیم عتیق صاحب د پوښتنې په جواب کې باید ووایم دغه منصور چې خلک یادوي د دې اصلا نوم حسین بن منصور الحلاج حسین بن منصور الحلاج دی فارسی اصل دی د فارس دی د البیضاء شار دی تفسیر بیضاوی مشهور تفسیر دی آغا چې تفسیر چې کم شار ته نسبت سوی دی دغه البیضاء دغه شار دی دغه منصور الحلاج دا د درېیمې هجري پیړۍ په منځ کې زیږېدلی دی او ډېر ژوند یې په عراق کې کړی دی او کله چې قتل سو دغه د ده د قتل سنه 309 هجري کال او دا چې دی ولې قتل سو په دې اړه باندې مختلفو کتابونو مختلفو علماو تاریخ کتابونو خبرې کړي دي علماو یې هم په اړه تحلیلات بېلابېل کړي دي خو دا خبره تر دې ځای پورې اتفاقي ده چې دی په شروع کې د اهل تصوف سره یو ځای شو او د تصوف په فن کې یې ډېر څه لاسته راوړل بیخي ډېر مریدان ورباندې راجمع سوه او ډېر انسانان ورباندې راجمع سوه او د ده څخه خلکو ډېر کرامتونه ولیدل حتی چې په ژمي کې به د دوبي میوې ورته پیدا کېدلې په دوبي کې به د ژمي میوې پیدا کېدلې خلکو چې به څه خوراک کړی و د هغه په اړه به یې معلومات ورکاوه د دې خلکو په بیروبار او د دې خلکو په جمع و جوش او د دې خلکو سره په ډېر تعلق کې د ده په اړه باندې ځینو خلکو شکونه پیدا کړل او د ځینو خلکو محبت دومره ورسره زیات شو چې حتی بعضو به ویل چې په ده کې یو الهي جز ده چا به ویل چې دا لکه عیسی علیه السلام چا به دا خبره ورته کول چې دا به خپله د خدای عز وجل سره تعلق لرونکی خپله به یو الهي چا یې د ډېره محبت څخه داسې خبرې په اړه کولې چا به یې په اړه ویل چې دا ساحر دی کاهن دی آخر د تاریخ علماو لیکلي دي چې د ده څخه داسې الفاظ ښکاره سوه چې هغه زندیقیه الفاظ د زندیق الفاظ وه نو لهذا د وخت قضاتو پر ده باندې د اعدام فیصله وکړه او دا د اعدام فیصله چې یې وکړل د ډېر کوشش وکړي او دا یې وویله چې پر ما باندې بهتانونه لګېدلي دي زما عقیده سمه ده زه مسلمان یم زه د اهل سنه والجماعه څخه یم قرآن منم احادیث منم خو قضاتو چې د ده اقوال افعال سندن په لاس کې درلوده پر ده باندې یې سخته سزا او سخت حکم جاری کړي هغه سخت حکم دومره سخت و چې وایي زر دورې یې ووهئ لاسونو پښې یې ور پرې کړل او بیا یې مړ کړي بدن یې په اور وسوځئ د فرات په سیند کې یې دایرې وغورځولې د کرخ دا یو غټ ځای دی ابوالحسن کرخي رحمه الله د کرخ دی په عراق کې د دغه کرخ یو مشهوره دروازه وه پر دې باندې یې سر وځړوئ نو دا چې د ده هغه کرامتونه او هغه د دنیا خلکو تعلقاتو جمع جوش او بیا چې پر ده باندې د قضاتو دومره سخته فیصله وتلې او په دومره سخت حالاتو باندې وژل سوی دا یو فکري ژوژ پورته کړي شاعرانو یې په شعرونو کې تاریخ پوهانو یې په تاریخونو کې او محققینو علماو یې په اړه باندې بیل بیل تحقیقات حتی تر ننه پورې دا خبره ډېره مشهوره ده
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.